نښې در سره نن زه شریکومه چې هغې نه به دا پته ولګي چې یو انسان زړه کې ستا دپاره محبت چې دی هغه بالکل ختم شوی دی. ټول ناول چې دا هماغه انسان دی چې د به دعوه کوله چې تا سره ډېر محبت لرم او ورځه شپه به یې در سره خبرې کولې او ټایم ته به یې نه کتل او هر وخت کې به تا سره لګیا او که تا میسج وکړو فورا به یې ریپلای راکوله که کال دې وکړو په ګنټو ګنټو به یې خبرې کولې او اوس چې چونکې د زړه نه محبت ختم شوی دی نو ټول ناول به تا ته څنګه پته لګي. هم چې ته ورسره اوس خبرې کوي نو دی به ټول ناول به تا ته وخت راکول چې دی هغه به کم کړي. یعنې مخکې درته ډېر وخت راکو اوس به درله بیخي وخت نه راکوي او کله چې ورته ته کال میسج وکړي نو دی به هغې ریپلای نه راکوي چونکې ته خو د هغه انسان سره عادت شوی اوس تا ته هم هغسې خبرې په کار دي نو ته به ورته په مخه دړادړ میسجونه کوي کال به کوي. کله چې دی تنګ شي نو میسج یا کال به درته وکړي چې زه ډېر مصروفه یم یعنې دی به مصروفه نه وي خو تا ته به وایي چې زه مصروفه یم. مصرفه بهانې کولو کې به دې تاسو راول خبرې کول کم کی او بیا به داسې یو ورځ راشي چې خبرې کول به در سره بالکل بند کړي. یو درې نښې دي چې دې نه پته لګي چې د انسان زړه کې ستا دپاره محبت چې دی هغه ختم شوی. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله پامه.